أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Naša islohanda mušta si tjera hafta suratul عاديات شروع کړی وو. در دغه ځای پورې زه به درته هایلایټ کوم. در دغه ځای پورې موږ تاسې ویلی دي. در دغه ځای پورې موږ تاسې ووایو. اوس به راسو خپل سبق دی انشاءالله تعالی. وإنه واو د په یوه زور وایو، همزه په زیر د نون سره یو ځای کوو. دلته نون دوه واره وایو، اول د ورغنجې سره، دوهم په زور باندې. وإنه دلته په دغه ځای کې موږ تاسې مد صله لرو. مد صله صغرا لرو، یعنې کوچنۍ صله موږ تاسې لرو. په کوچنۍ صله کې موږ تاسې در مخه په زرغونه رنګ باندې هایلایټ کړې وه، دا به هم درته هایلایټ کوم. مد صله دوه حرکته کشیږي. وإنه علا عین په یوه زبر باندې، لام دوه حرکته کشي وو. دغه یا نه ده، د الف مقصوره دی. الف مقصوره، دغه لام کشو دوه حرکته په دغه الف مقصوره باندې. علا ذالک، ذال دوه حرکته کشو. مد اصلي د الف دی دوه حرکته، دغه تیره زبر کې مد اصلي د الف وي. که دغه ذال موږ دغسې نوشته کو او دغسې نوشته کو، دواړه یو رقم ویل کېږي. ذالک، لیک دغه کشونه، لیک ذالک. لشهید لام په یوه زبر وایه، شین مو په یوه زبر وایه. لشه ها باندې دلته مد اصلي د یا دی، دا به دوه حرکته راکش کړي. لشهید پر دال باندې ودرېدلو، دلته قلقله کوو. دا دوه پیشو باندې نه وایو، په برغندي یې وایو. وانه واو په یوه زبر باندې وایو، همزه په زیر د نون سره یو ځای کوو. ما څو واره دلته درته تاسو ته ویل دي چې دلته نون دوه واره ویل کېږي. نون اول نون د ورغندې سره دی، دوهم نون په زبر وایي. دا نون همزه چې د نون سره یو ځای کوو، اول د ورغندې د نون سره یو ځای کوو، دلته غوڼه ده. وان بیرته نون په زبر وایو، نه. وان نه، دا دواړه توري سره یو ځای کې شد ورکړي. وانه مد صله صغرا ده، کوچنۍ صله ده. یعنې کوچنۍ صله ده، دوه حرکته یې کشو. موږ تاسو په قرآن کریم کې الحمدلله اساني ده، صله یا په چپه پیش راځي یا په تیره زیر باندې راځي، لکه د اولې هفتې په سبق کې چې موږ تاسو ویل، لکه دلته چې تاسو وینئ. وانه لام په زیر وایو، لی ح په پیش باندې د با سره یو ځای کوو، با په زیر د لام قمري سره یو ځای کوو. لحب الخیر لحب الخیر، خو په زور د یا سره یو ځای کوو، دلته مد لین دی. دغه با چې په زیر د لام قمري سره یو ځای کړله، ځانګړنه کوو. لحب د با شد باید خلاص کو، حب وایو، بیا بل واري بل وایو، دا دواړه یو ځای سره وایو، شد نه. لحب الخیر، خو باندې زور دی، یا ساکنه ده یا لین ده. دلته دغه مد لین دی، په نرمي ویل کېږي. خیري لام په زور باندې وایي، له شین په زور وایي، شه دال په زیر دوه حرکته راکشي وو. مد اصلي د یا دی یا ساکنه ده. دلته لشدید، دلته پر دال باندې دریږو، قلقله پر کوو. لشدید موږ چې دلته دریږو، په پیښو دال نه وایو، ساکن کوو یا ورغندی ورکوو. افلا همزه په یوه زبر باندې، ف په یوه زبر د پی په رقم یې مه وایست، کوشش وکړئ چې په پی یې ونه وایست. افلا لام زبر لري، الف مده دی، دلته مد اصلي د الف دی، دوه حرکت یې کشو. افلا یا په زبر د عین سره یو ځای کوو، یا لام په زبر وایو، له میم په پیش وایو، مو یا له مو.
أفلا يعلم أفلا لام دو حركتك شو دا مو طيب يو حركات والأفا لام دو حركتك شو لا يا دا عين سري يجاك ويا لام بزوار ويو لا ميم بكيش ويو مو أفلا يعلم يعلم نوي ده همزة أواز نكو كمل ده همزة أواز ويو بيا جت كتب سنجاوي أفلا يعلم أفلا يعلم فنرمي سري وس عين خبل دجبي أخيرا أو نرم تلو سري زايكي همزة بزير ويو إيه ذال بندزواردي ألف مدادي دو حركاتي راكش كي ذال كوشش وكي دجي بكساري ويس ذا زيو كما إذا نويو إذا بابا بيش دا عين سري زاكي بو كدغه هم عين تاسي تيزيس روايس ياي أواز دسينيتر بو او بيا تاسي ويس کوشش وکړئ چې په همزه ونه وایاست چې جټ کول کې بو د عین اواز پیدا کړئ ث په زیر باندې ث د جیم پر سر باندې سی د سین پر رقم نه وایو سی نه وایو بو سی را درنه ده اذا بو سی میم زور لري الف مدادي ما فا په زیر دغه یای نه ویل کېږي فا په زیر د لام قمري سره یو ځای کړئ فیل او په پیش وایست تو با پیش لري واو ساکن دی بو ری اوس نو کدرېږي را به ساکن کوي ما فیل قبور ته ودرېدلو واو په زور وایه واو په زور وایو و ح په پیش وایو صاد د درنو تورو څخه دی دلته دغه شد دی دلته موږ دا صاد یواري باید ح ورسره وجنګو د سی په زیر پس وایو ازانګې ورنکو وحصي له درندي د سین وحصي له نه وایو په خلاص خپل باندې صاد باندې خو موږ تاسو خپل راټولو وحصي له میم زوار دی الف مدادي ما بیا دلته فا دغه یای نه وایو فا په زیر د صاد سره یو ځای کوو که ستاسو ورته پام دی په دغه ځای کې لام قمري و لام ورغندی لري دلته چې لام هیڅ شی نه ویل کېږي لري نو د همزه الوصل هم نه وایو لام شمسي هم نه وایو پر صاد باندې دلته شدي فا براسن تاسو د صاد سره یو ځای کوي دغه د فا په زیر باندې راسن یو موږ تاسې د صاد سره یو ځای کوو فیسو دور دلته مو دال په پیش لري واو ساکن دی مد اصلي د واو جوړ دی نو دلته چې را موږ ساکن کو په زیر نه وایو په ورغندي وایو دلته موږ درېږو هر ځای چې زموږ ساه ختمه سوه وقف کوو درېږو هغه اخیری توري موږ تاسې ساکن کوو یعنی ورغندی وکوو په حرکت باندې نه وایو په زور زیرو پیش باندې نه وایو نو څنګه وایو ما فی الصدور او اوس نو پر دې ځای باندې چې موږ تاسې ودرېږو دلته څه شي جوړېږي دلته مد عارض وبخښئ مد عارض ضغطاتي للسكون دا موږ تاسې د پنځو حرکاتو راکشولی سو څنګه وایو لسکون یې ولې په دې خاطر باندې چې دلته دغه را موږ تاسې په زیر نه وایو په ورغندي وایو یوه دې کوو دلته د را زیر نه وایو په ورغندی ورکوو د وقف په خاطر باندې چې دلته موږ تاسې درېږو ما فی الصدور صاد به نه کشوي فیسو نبر پر وکي دا دواړه یو ځای وایست دغسې وایست چې مقابل نفر در باندې پوه سي چې تاسې صاد دوه واره ادا کړئ فیسو دور ان نون د غونې توري دی ان
یو همزه په زیر د نون سره جنګو، نون بیرته په زور وایو. ان هر په قرآن کریم کې چې هر ځای تاسو نون په شد ولیدي یا مو میم په شد ولیدي، د نون غونه موږ ژبه د تعلق سره مشلو، د میم پر غونه باندې موږ تاسو دوه شونډان یو ځای کوو. نو دلته نون دی ژبه ټینګه د تعلق سره مشلو، د دوه حرکات په اندازه. ان نه دا نه چې وایست دا به په غونه کې نه راځي، بیرته چې نون په زور وایست. را به په زور د با سره وجنګوي، د با شد په خلاص کې بیرته به با په زور وایست. رب رب یو رب وایو بیا به وایو، دواړه یو ځای سره وایو شد دی. رب رب هم. اوس نو په دغه هم کې موږ تاسې ویلي وه چې د میم اخفا یا اخفا شفوي چې موږ تاسې کوو، دلته که هر وخت تاسو ته د میم ساکن وروسته بیا راغله یا با راغله، نو دغه میم موږ تاسې دوه حرکات په اندازه اخفا کوو. میم مکمل نه وایي. څنګه یې وایو؟ ربهم ربهم. شونډان ټینګ مو سره مشلو، په شونډانو کې مو لږ چوله پرېږدي. ربهم بیرته به با په زیر وایست. بی ځینې پاکم ښه. ربهم د میم اخفا وکړئ. بهم دلته بیا دغه میم نه غونه کوو، دا میم دلته اظهار دی. ربهم بهم هم هم ربهم بهم. فرق کولی سي نه؟ زه به بیا درته وایم، تاسو د پر دغه میم پر اخفا پام وکړئ او د میم پر اظهار باندې پام وکړئ. ربهم ما اخفا وکړه، میم اخفا کړئ. دلته وایم بهم، دا غونې ته نه بیایم، فقط د میم اظهار کو، د میم مخرج ټینګو. بهم یا به په زور د واو سره یو ځای کې مد لیند یو، میم به په زور وایست مه، همزه به په زیر وایست ای. ذال دوه زیرونه لري، د دوه د موږ تاسو د تنوین او د نون ساکن وروسته چې د یرملون توري راسي موږ تاسو ادغام کوو. نو دلته د تنوین وروسته لام راغلی دی، دغه لام باندې موږ ادغام مطلق کوو، غونه یې نه کوو. دا معنا لري چې دا په میم په یوه زیر وجنګوي. دغه یې ډېره اسانه طریقه ده. دغه د میم په یوه زیر د لام سره وجنګوي، لام بیرته په زور وایست. یوم ذله یوم ذله ذله. دغه نون چې دی دا په دغه لام کې مدغم سوی دی، مګر غونه کیږي نه. ساس ورته پام یې، غونه چې هر وخت لام و را راله ادغام مطلق دی، غونه نه لري. بیا یې درته وایم ان ربهم بهم یومئذ ذله یو زیر استعمال کړي، ذله خبیر خبیر. اوس نو خا مو په زور ویله، با باندې زیر دی یا ساکنه ده. دلته چې موږ تاسې را ساکنه کوو که موږ تاسې په دوه پیښو وایو، را درنه وایو. لخبیرون با دوه حرکت راکشي وو، لخبیرون. او چې موږ تاسې دلته را ساکنه کو، دلته دریږو، خوا به راکش کو پنځه وبخښئ خانه، با به راکش کې پنځه حرکته، را به سپک ووایست. لخبیر لخبیر. را به درنه کوي نه، چې ساکنه مو کړه په دې خاطر باندې چې تر مخه یې یا راغلی ده یا در مخه زی راغلی دی، په دغه صورت یا را سپکه ویل کېږي. الله سبحانه وتعالی دې درته اسانه کړي. زه بیا دغه عکس دی چې ما ساتلی دی د تېرې هفتې چې هغه د تجوید رول ما درته راایستلې وه، نو دلته به هم دا ټوله درته هایلایټ کړم انشاءالله تعالی چې تاسې په پوه سئ. ښه زه بیا درته وایم انشاءالله. بیا وروسته لکه هغه لوړ چې مې درته هایلایټ کړي دا نور سوره به هم درته هایلایټ کړم، ستاسو دپاره به انشاءالله تعالی اساني. ډېر توجه وکړئ، پر رنګو باندې تکیه مه کوئ، فقط ستاسو د پوه کېدو دپاره زه درته رنګوم. د دغه ځای پورې موږ تاسې ویلي، اوس یې د دغه ځای څخه شروع کوو. بسم الله الرحمن الرحیم
وإنه وإنه على ذلك ذلك لام بنرك شوي ذلك بنويس ذلك لشهيد دلته مو قلقلة وكرة مد عريق للسكون مجوكي لا شهيد حامو بنزا حركة راكاش كرة دال مساكن كي قلقلة بركو وإنه نون باندي مقرنا وكرة مكملة همزة من نون سري زاكي نون بيرت بزوار واي وإنه چپا پیرتی دلتا مادي سلا صغرى ده كچني سلا ده حاد وحركة كشكي هو وإنه لام بزير ليحب حاب بستوني كواس با حامو يرد باسر وجنگول با بيرتا بزير د لام قمري سر جنگول ليحب الخير ده مركشوي خيري ليحب الخير خيري کوشش وکړئ چې مدلین راکش نه کړئ مدلین فقط د نرمۍ مادي نرمۍ پکې کوو دغه یا لین ده در مخه زور دي لحب الخير لا شديد لام پزوار و شین پزوار دال مدوا حرکت راکش کی دلته چې دریږو نو بدل راکش کو پنځه حرکت پر دال بقل قلوکو لا شديد أفلا همزة کوشش وکړئ چې کش نه کوي أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في قلت لهم الشمس دينا والكيجي ما في الصدور راس بكوايو يا قلت الرادر نوي ما في الصدور إن غنى إن ربهم وسنو ده بابا بس ده بيم إخفاقه إن ربهم بهم يومئذ إدغام دي ده بيغني يومئذ خبير دلتا راس بكل كيجي دلتا درناول كيجي دلتا هر وقت كده رامو ساکنه کړه یا را خپل ساکنه و در مخه یا راله د یا در مخه بیا زیر علی بیا را سپکول کېږي موږ تاسو ویلو چې را 15 قانونه لري نو دا ټول قانونونه چې موږ تاسو ته راځي موږ تاسو به تشریح کوو اوس به زه تاسو هایلایټ کوم موږ تاسو ماده اصلي په تیر درس کې ټول په ژړ رنګ باندې هایلایټ کړی و زه به ژړ رنګ راوړم وإنه على لام دوا حرکت کشو هغه مد سلا ما وخت درته هایلایټ کړی ده على ذلك ذال بدوا حرکت کش کی لیک لشهید دا برا کش کی پنځه حرکت هید په دال به قلقلاو کې دال به زه بیرته په لوړ په کمره په سره رنګ هایلایټ کړی په سره رنګ درته هایلایټ کوم وإنه نون دغونیه توري دي نون مو په کمره انګه هایلایټ کړی دي په فیروزي رنګ باندې دلته بیا هم دا نون به هم هایلایټ کو یو بل نون هم وو دغه دی دا بل نون دا به هم هایلایټ کو او پسې به موږ دغه نون به هم هایلایټ کو پر نون دغونیه توري دي په دې سوره کې په ټول قرآن کریم کې چې نون شاد ولري میم شاد ولري موږ تاسو باید غنا پر وکړو وإن سبا یو دغه مادي سیلابه هم ټول درته هایلایټ کوم دلته خو مدا الحمدلله هایلایټ کړی ده دلته هم مادي سیلا لرو دوه حرکت چې په پیښ لري کشیږي بل په کم ځای کې و بل نه لرو بل نسته شدغه دوی سیلا مش درلوده در اوسه پورې پسې به موږ قلقلې سرنګ به راواخلو انشاءالله تعالی ښه
بيرتبراس وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. دال باندې ودرېدو قلقله باید پر وکړو. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. دلته په دغه ځای کې مدلین دي، دا مدلین دي، دا کشیږي نه. دلته مد اصلي لرو، که ودرېږو موږ تاسې مد عریض لسکون جوړوو. دلته لام دوه حرکته کشوو، دلته زال دوه حرکته کشوو. اذا بعثر ما مد اصلي د الف دی، فی القبور دلته باندې مد اصلي دی، مد اصلي د واو دی. که موږ را ساکنه کو نو بیا مد عریض لسکون جوړیږي، با کشوو 15 حرکته پورې. وحصل ما میم بیا دوه حرکته کشوو، ما فیسو دلته مد اصلي نه جوړیږي، فا راسن د صاد سره جنګیږي، لام شمسی دی نه وکیږي. دو مد اصلي د واو دی، او که را ساکنه کو مد عریض لسکون جوړیږي، 15 حرکته بیا را کش کو. ان ربهم بهم یو مدلین دی، دا مدلین دی. یومئذ لخبیر با باندې زیر دی یا ساکنه ده، مد اصلي دی. که موږ تاسې را ساکنه کو درېږو مد عریض لسکون جوړیږي. دا ټول ژړ رنګونه چې دا مدونه دي. او اوس موږ تاسې ته زه به د میم اخفا په بل رنګ درته هایلایټ کړم انشاءالله. په دغه ځای کې موږ تاسې د میم اخفا وکړه دغه نارنجي رنګ باندې. ربهم بهم يومئذ لخبير. هذا دلته ادغام دی، په دغه ځای کې دغه ځای کې ادغام دی. الله سبحانه وتعالی دې درته اسانه کې، الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې تاسې ډېر کوشش به وکړئ، څو واره یې واورئ، بیا دا ټوله سوره به یو وار د خپل ځان سره وایست، بیا به موږ تاسې په ګروپ کې بیا سره تکرار کړو. زه یې درته وایم. بسم الله الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الحمدلله. په ګروپ کې بیا سره تکرار وو، ډېر کوشش پر وکړئ د څو قاریانو څخه یې واورئ چې هغه قلقله کوي، که هغه پر آیاتو درېدل قلقله یې کول، عین څنګه وایي، مدلین څنګه وایي، قلقله څنګه کوي، د میم اخفا څنګه کوي، د میم پر اخفا باندې پام وکړئ، په دغه ادغام مطلق باندې پام وکړئ. دلته چې درېږي باید څو حرکته راکشي وي، خوا درنه ده، درنه یې وایي، درانه توري، سپک توري، د قلقلې توري، دا ټوله باید تاسې ډېر ډېر توجه ورته وکړئ. الله سبحانه وتعالی دې تاسو ته اسانه کړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين آمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين.